ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د روان کال له پیله تر اوسه د بلخ ولایت د نفوسو او احوالو د ثبت ادارې 10645 ټوکه کاغذي پیژندپاڼې د دغه ولایت په اوسیدونکو باندې ویشلې دي. د یاد ادارې د مسؤل په وینا چې د دوی خدمتونه په مزار شریف ښار او ولسوالیو کې دوام لري. ورته مهال خلک هم د نفوسو او احوالو د ثبت ادارې له کاري بهیر څخه خوښي څرګندوي. د بلخ ولایت د نفوسو او احوالو د ثبت ادارې امیر د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال په بیلابیلو برخو کې خپلو کاري فعالیتونو ته په اشارې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه یې 10645 ټوکه کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي. د تیرو شپږو میاشتو کې موږ جدید تذکرې توزیع کړي دي. 10645 تذکرې هم جدید توزیع کړي دي. ولسوالۍ جمع ولایت او دغه ناحیې دي او دغه رقم مصنع هم توزیع کړي دي. پارچه د پوځ څخه د هغه هم توزیع شوي دي او دا رقم تاییدي د تذکرو د پاسپورت لپاره د محاکمو دغه رقم د نورو مربوطه ادارو چې کوم استعلامونه راځي د هغو جوابونه موږ ورکوو. او دا رقم ماشومانو ته چې له 7 کلونو نه سین کوز وي کم وي هغو ته تولد کارت توزیع کوو. نوموړي ورته مهال له عامو خلکو څخه وغوښتل چې د ټولنیزو ننګونو او ګډوډۍ د مخنیوي په موخه دې نوبت مراعات کړي او دغه راز یې د یادې ادارې یوازینۍ ستونزه د کارکوونکو کمښت وباله او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه یې وغوښتل څو دغې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. متقاضیانو ته دغه پیام ده چې انشاءالله امارت اسلامي که هر کارمند موږ نه نیولې تر نورو پورې دوی ټول دې ته ژمن دي چې د مسلمانانو د خپل ملت خدمت وکړي. نو انشاءالله د دوی په خدمت کې موږ یو د موږ دغه وظیفه ده د موږ مسؤلیت ده نو راته سپارل شوی ده. دوی د یو څه حوصله وکړي چې دلته په نوبت کې نوبت مراعات کړي. نو د نوبت څخه کره مراعات کړي په وخت سره انشاءالله ټولو ته به موږ رسیدګي کوو. هغه کوم مشکلات چې دلته موږ حل کوو موږ ته صلاحیت راکړی شوی ده دا نوې صلاحیتونه چې تفویض شوي دي ولایتو ته. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د نفوسو د احوالو د ثبت اداره په بیلابیلو څانګو کې له ځنډ پرته په دغه ولایت کې د نویو کاغذي پیژندپاڼو د پیدایښت کارتونو او مړینې کارتونو ویش د نومونو اصلاح په برخو کې هر اړخیزه فعالیتونه ترسره کوي. په بلخ ولایت کې د مسو یو شمېر کارګران د دغه کاروبار له سوړ بازار څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د نکلي او پلاستیکي محصولاتو له راتګ سره د دغه صنعت بازار ډېر کمرنګه شوی دی. دوی له اسلامي امارت څخه غواړي چې په هیواد کې د دغه زوړ صنعت د ژوندي ساتلو لپاره ورسره همکاري وکړي. مسګران چې په لاس جوړ شوي توکي په افغانستان کې د کورنیو زینت بلل کېده اوس مهال یې دغه صنعت د له منځه تلو له خطر سره مخ دی. په دې راپور کې مو له داسې یو کس سره خبرې کړي چې له ماشومتوب راهیسې د مسي توکو له صنعت سره بلد دی او په دې لرغوني مسلک کې د خپلو فعالیتونو په اړه کیسې کوي. 65-70 دکان بود تا آخر نجاری که گرفته رفت مسگری گم شد. یک 6 دکان 7 دکان مسگری مانده خلاص شده. باید دولت کمک کنه همراه مردم کسب رشد کنه بچه ها را تشویق کنن که بیاین در کسب و کار شامل شون کار کنن کسب یاد بگیرن بعد اثر ما که مردیم باز اونا بچه ها کار کنن. مسګري په هیواد کې یو له پخوانیو صنایعو څخه دی چې پیړۍ پیړۍ تاریخ لري خو په مزار شریف ښار کې د مسي توکو یو شمېر کاروباریان وایي هیواد ته د ارزانه او بهرنیو توکو د راتګ له امله مسي توکو خپل بازار له لاسه ورکړی دی. مس یک ظرف یه قیمتی است دیگه از چیزا یک بار مصرف ارزان که حالی آمده المونیه و پلاستیک نکلی گپا
دیگه مردم هم اقتصاد ضعیفتر از اینا استفاده میکنن با خاطر یک ذره صنعت مسگری کارش کم شده. سابق که بود خو همه چیز همینجا جور میشد و از زیر دست خود ما میبرآمد در بازار در فروش میرسید. حال عموما همه چیز پلاستیکی آمده، از عوض مسی نکلی آمده. اینه تو دیگه از عوض آنچادری عودان، آنچادری مثلا سطل آنچادری، از عوض عودان مردم از بیلرهای پلاستیکی استفاده میکنه. از بابا کلان استفاده کرده آمده. ما مردم هم از مردم خواهش میکنیم که از این استفاده کنه. این یک چیز خوب چیز است، هیچ خراب شدنی نداره، انسان یک ضرر نمیرسانه. این نو برآمدگی چیزا انسان ضرر میرسانه، خرابی میکنه، مریض میکنه. ما از مردم جدا خواهش می‌کنیم که از این مس استفاده کنه. ورته مهال د بلخ د صنعتکارانو خونې رئیس دغه صنعت د ژوندي ساتلو لپاره له خپلو هڅو څخه خبر ورکړ او دغه راز یې له خلکو غوښتل څو له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. ما در وطن خود چیزایی را که داریم باید استفاده کنیم. از هموطنان خود خواهش میکنیم که از این استفاده کنن و این را نمانن و چیزایی که مثال افطارگر چیزی حالی که همه جای دستشویی گپاست، ولی یک چیزی است که بازم بعضی چیزای که داریم همون داشتگی های خود از دست ندیم استفاده کنیم. از این که می 4-5 دکانی که هست حداقل خاموش نشه. از پیش ما یک کوهن سابقه و کوهن پدری ما شماست. په بلخ کې د مسي توکو د کاروباریانو په خبره چې له مسو څخه چایجوشې، پتنوسونه، سماوار، سلمچیانې، د خوړو بیلابیل لوښي او نور څیزونه جوړیږي. په بلخ کې د وزلوبې د ټیمونو رئیس وایي چې په دې وروستیو کې وزلوبې سره د خلکو لیوالتیا د تیرو کلونو په پرتله ډیره شوې، چې د جمعې په ورځ د شاوخوا 400 تنو چاپندازانو ترمنځ د وزلوبې په زړه پورې سیالۍ په لاره اچوي. د نوموړي په وینا چې د اونۍ په نورو ورځو کې بیا دغه سیالۍ د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره کیږي. د بلخ ولایت د وزلوبې ټیم رئیس وایي د وزلوبې له سیالیو څخه یې موخه د وزلوبې ملي سیالیو ته وده ورکول او لوبغاړي د مقیم په ورزشي میدان کې په اساسي او معیاري ډول لوبه کوي. روزهای جمعه ما در ولایت بلخ بزکشی داریم. در حدود تقریبا 300 400 اسب است، 120 چاپ اندازه است که جوانا 2-3 گروپ جوانا داریم. همدارنګه هغه زیاته کړه چې د بخوا په پرتله اوس د وزلو مینوال ډیر شوي دي او خلک په دغه ملي لوبه کې په ډاډمن امنیت کې ګډون کوي. در روزهای تورنمنت در صفحه جای پیدا نمیشد، اما چون مصرف داره و یگان چیزا است، روزهای رسمی چون بزکشی مصرف داره از مردم تیکیس میگیرن. 3 بار هم اجارهدار تیکیس چاپ کرده بود، تیکیسش خلاص شده بود. تا اندازه شد که یه جای نماند، جای نبود که تیکیس خلاص شد، جای نبود که مردم بشینه. ما گفتیم دروازه را واز بانین، توکل به خدا بان هر کس که آمده دید تماشا کرد تماشا کنن. له بلې خوا بیا د بلخ ولایت د ورزش امریت ویان وایي چې ډیر ژر به په مزار شریف ښار کې د هیواد په سطحه د وزلوبې سیالۍ پیل شي. په راتلونکي کې له خیر سره موږ یو لیګ هم لرو چې د دلوې میاشت کې شروع کیږي او هغه لپاره موږ چمتووالی هم لرو او امکان دی چې یو څو موده وروسته به موږ د دې لپاره چمتووالی ونیسو او د دې لپاره ګڼ شمېر مینوال هم چمتو دي چې دې لیدلو ته راشي. د یادونې ده چې د وزلوبې سیالۍ یوه عنعنوي او ملي لوبه ده چې تل د هیواد په شمال کې ترسره کیږي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.